زارو سے منور الله مرقد دغه علاقه ته قادیانه ملعون راغله د التر مناظره چیلنج ور کړل مولانا هزارو سے ابراهیم الله کتابونه راغست مناظره د پاره روان دي به ورته وای کته مناظره ته لاړې استاد زین العابدین هغه به وفات شي هغه ورته ها چې زمال لکونه بچی زین العابدین قربان شي هغه وفات شي حصہ پروان شي خو د نبی له صلوات و سلام یو امتی گمراه شي دغه تباہی بربادی خبره ده مولانا هزارو سے ابراهیم الله لاړو التور تبلار باندې اطلاع ملاويږي زین العابدین وفات شو مولانا هزارو سے ابراهیم الله ورته جواب وای ها هغه جنازه وکي ذکر بچی جنازه هغه فرض کی پایدا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د عزت جنگ کې ولدا پرځین دي ماوي ها محترم دغه مسله دومره اهمیت لري مفکر اسلام مفتی محمود نور الله مرقد کله چې پاکستان د آئین دغه ملعون کافر اقلیت منظور شو مفتی محمود صاحب نور الله مرقد او فرمای دوی اسمبلی ته شکل رالم زبه همیشه پریشان وم زه په سوچ کې ماوي کله په قاسم العلوم مدرسه کې ناس محموده التبر قال الله قال الرسول ویلا التبری امام اعظم ابو حنیفه رحم الله دا فرمای امام شافعی رحم الله دا فرمای امام احمد بن حنبل رحم الله دا فرمای التبری دا ویلا دل ترالی د اسمبلی ډیکس هغه وایي زنده‌باد مرده‌باد چغې لګي ول زه پریشان وم چې دا ما څه خکار وکړو ول ها د قشوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خوب کې راغی ما ته مفتی محمود قاسم العلوم کې ناس قال الله قال الرسول دی هو چې اسمبلی ترالی زما د عزت دفاع دي وشو مفتی صاحب رحم الله فرمایي د دین په ځم مطمئن شوم چې یقینا د دین یو لیو شوبې باندې ذکر کوم برال محترمو دغه مسله دومره اهمیت لري زه یو عنوان دو باندې خبره کوم محترمو تفصیل سره نظم ماوي یو کوم مسله دومره اهم او ضروری ده دویم نمبر محترمو نن زمونږ خلک تبوس کې عموما دوی قادیانه کافر دي موږ ها په کوپر کې شک نشته کافر دي عام کافر هم نه دي زنديق دي موږ تبوس کې دنیا کې نور کافران اموسي کنا تاسو ولې د قادیانی خلاف دومره شدت اختیاروي دومره په زور او شور سره خبره کوي تاسو په توله کوي د قادیانی سره هر قسمه تعلق حرام دی د قادیانی سره هر قسمه د قادیانی بایکاټ کول د هغه ټولو مستواتونو بایکاټ کول د مسلمانانو فرض دي مسلمانانو باندې ضروری سوجره یو عام کافرانو هم دنیا کې موجود دي کنه قادیانین تاسو کافر وبلو دومره سختی او شدت ولې کوي ماوي ها زکه کو یو طرف ته ماوي زب تاسو ته مثال درکم زما په خبره باندې تاسو ذهن ورسیږي ماوي هم محترم یو سړی په بازار کې شراب خرڅي دی ورته نوم د شراب ورکی دی وی دا شراب دی لیبل پر شراب لګول دي دا یقینا ګناه ده په یو بل سړی هغه شراب خرڅي په شراب باندې لیبل د زمزم لګول دي د په شراب په بوتل باندې لیبل لګول دي د روح افزا د هغه په بل نوم باندې هغه حرام سیز د حلال سیز په نوم باندې خرڅي ماوي اول سړی یقینا جرم کوي دویم سړی یقینا جرم کوي او ماوي ها د اولنی سړی جرم دومره سخت نه دی د دویم سړی جرم دومره سخت دی چې محترم اولنې سره دې ته نرسي مزواړو حکم دواړو کې رزم کې اسمان فرق دی ماوي بازار کې یو سړی د محترم هغه خنزیر سور حلال کړی دی هغه خرڅي ماوي یقینا دام جرم دی سپي حلال کړی دی هغه ذبح کړی دی هغه په بازار کې خرڅي ماوي یقینا دام جرم دی او ها هغه لیبل لګول دی چې راغه خر سپیره ز سپي خرڅوما د لیبل لګول دی دا خنزیر دی خنزیر خرڅوما او ماوي ها یو بل سړی هغه خنزیر ذبح کړی دی سرمنه دی وستره وخه ټوټي کړي دراغله د تخت لګول دي سپي او خره حلال کړي دي بازار کې تخت لګول دي راوړي د بره هغه بورډ لګول دی وی د تازه وا هغه وخه ملاويږي دی وی تازه ګډ به حلال کړي دي دغه وخه ملاويږي دی وی تازه چيله می حلال کړي دي دغه وخه ملاويږي ماوي ها د دواړو جرم یو شان دی کې فرق پکشته دی یار زما خبره پوهیږي تاسو څه په نه کوي زما ان شاء الله خبره ختمومه تاسو نه جواب غواړم ماوي یو سړی هغه یو داو د دواړو په جرم کې فرق شته کې نشته ماوي ها یو کافر دی اگر خپل کفر اقرار کوي اگر خپل کفر اگر اسلام په نوم باندې راغی نشر اشاعت او پرچار نه کوي ماوي قادیانه ملعون چراغ هغه خپل کفر تر اسلام نوم ورکو هغه لګیاو زه په زه باندې د ضرورت اسلام نه انکار کو هغه باندې لیبل د دین اسلام لګو ماوي د دې روزنه د دې مثال د هغه سړیو چې هغه خنزیر په بازار کې ذبح کړی دی او خرڅه نو مې پاغي باندې رغوا لګول دا سړی د سپي ذبح کړی دی په بازار کې خرڅي لیبل پاغي باندې رغوا د ګړې لګول دی لیبل پاغي باندې اگر چيلي لګول دی مې څنګه فرق چې په او کې دغه څه فرق هم پدیو کې او ماوي ها محترم ما کله وکاته ما ته کفر په درې قسم ملاو شو ما ته کافرانو درې قسمونه ملاو شو ماوي یو کافر هغه چې هغه ظاهرا باطنا کافرو ځلکم کافرو په خلم د کفر اقرار کو ماوي دویم هغه ځلکه کافرو په خلم باندې اسلام چغې لګولې خلکو ته دوکور کو
ما وی دیم منافقو هدا منافق د بار امراضی ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار او ما وی دریم نمبر اگر چې د کافر ده او د خپل کفر ته کفر نه وي د اسلام نوم هغه ته